حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ته الله تعالی عجیب د سخاوت مزاج ورکړیو او صحابو کې الله تعالی مال او دولت تم ورکړیو د مال او دولت سره الله تعالی د ډیر سخاوت تم ورکړیو چې کله مدینه منوره کې د جیش العسرا د غزوه تبوک موکراله او دا وخت ډیر د عسر او د تنگ دسته وخت او د مسلمانانو د لشکر د تیارولو ډیر غټ ضرورت وو نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي تراله پر منبر باندې کښیناسته او صحابه باندې ډېر د غربت حالت دی لیکن هغه ته دی غزوه کې د شرکت خبره وکړه چې دی غزوه کې به شریکان کیږي او دویمه خبره دا ورته وکړه چې د دې غزوې د پاره د چاندې را جمع کولو د هغې د تجهیز او د هغې د اسبابو د برابرولو د پاره به هم پوره فکر او پوره غور کوئ چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه د غزوه تبوک پر چانده باندې راوفارول او هغې پر دې باعث کړو هغې ته دا خبره وکړه نو حضرت عثمان رضی الله عنه د دې صحابو په مابین کې ولاړ ولې د الله رسول پر ما باندې سل وشان دي او چې د وشانو څومره ضرورت دي که د هغې زنده که د هغې د خوراک د هر څه بندوبست د هغې هم زما ذمه ده چې کله حضرت عثمان رضی الله عنه اعلان وکړ نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې د خوشحالۍ آثار ښکاره چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دویم ځل صحابه ته پر دې باندې خبر وکړه چې تاسو د چاندې لږ فکر وکړئ حضرت عثمان رضی الله عنه دویم ځل ولاړ ولې د الله رسوله زما هغه چانده د سلو وشانو بجای 200 ته ورسېدله نو پر ما باندې 200 وشان دي د هغې چې څومره ضروریات او تجهیزات دي هغې به هم ټولو ورله برابرول لیکن چونکه د چاندې ډیر ضرورت و د صحابو ډیر د غربت حالت ولو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دریم ځل بیا صحابو ته د چاندې خبره وکړه حضرت عثمان رضی الله عنه ټول صحابو کې ولاړ شو د الله رسول زماغه 300 شان ته ورسید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ د خوشاله سر سلو او یو زینه د منبر سره شوس بسره کښته سلو برای صحابو ته یو ډیر عظیمه جمله ادا کړه علما علی العثمان الله يعمل بعد عثمان که د نن بعد یو نیک عمل نو کی بس د جنت د پاره د نن ورځ عمل کافی دی او دا جمله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ډیر کم صحابه په حق مستعمله کړي ده چې کچېره عثمان د نن ورځ بغیر د نن ورځ سورسته د نن ورځ بعد بیا د جنت د پاره یو عمل نو کی د نن ورځ عمل د جنت د عثمان د داخله دلو د جنت د پاره کفایت کوي